راځه شبه ناوخته دی که نه یار 11 بجې دي مسلمانه تندې مړه شولو ګنداو نه راځو بیا سهار دلته دې غرونو کې کوو بیا په واګه سړک ته خېجو بیا یې راله ډمپر والی او دا دغه والی وړي نه کرۍ خو رانه نه علي داسې یې راله وړي غره ته چې او سهار کې چې راځو پیسې ورکوو یو شل روپۍ بدې د خشاک نشته دی والا غریبي ده زموږ وطن کې هېڅ هم نشته نه بارانونه شته سوکړه ده پوه شولې ولا چې خاص د مجبورۍ او د غریبۍ نه راځي دې غرونو ته نو که دا دې راته وویل صاحب چې دغه تاسو کوم کوم ډکي په دې کې وړی بیا لکه معنا چې کوم کوم رقم تاسو ته دغه میلاوېږي خشاک یا ګیا یا څه او دا موږ ګنډېري مړو برړې مړو دا خمازوري مړو سپیرکي مړو پوه شولې او بس اوس مې د کلینډرۍ نه چوټي کړې ده نو ما راشه اوس د خشاک ته مالې ولګي یو شپږ ورځې خشاک راوړه بس بیا ګاډي ته وځم شپږ ورځې چې اوسې دا به تاسو ته څومره موده کار کوي یو میاشت کار کوي میاشته میاشت شل 15 ورځې کار کوي حاجي صاحب نو بره خشاکونه جوړ نشته باران نو نشته دی بره هېڅ نشته زموږ غرونه دي بس دا د ګندا غرونه دي دا سپېره دي او دا الله پاک بس په دې رحم کړی دا د ښه دي ګزاره کوي د ګندا والم راځي 200 به راځي د ورځې سمدې دغه له د خشاک له ها څو شخین راغونډوي دا غواګانې سوټې موټې څه کوي